ستړي مشئ. راځئ چې اوس بحث وکړو په الکترومagnetic waves یا برېښنایي چپو باندې. برېښنایي چپې څه ته وایي؟ نو په اسانه باندې تاسو چې کوم برېښنایي چپې پیژنئ په هر ورځني ژوند کې، نو هغه لایټ دی، رڼا ده، کوم چې د بلب نه راوځي یا د نور نه موږ ته رارسي. نو دغه د برېښنایي چپو یو حصه ده. برېښنایي چپې خو نور هم کیدای شي کوم چې موږ په سترګو نه وینو، او دغه ټولو ته په شریک وي الکترومagnetic waves. نو رڼا کله چې موږ د الکترومagnetic waves خبره کوو، نو تاسو په ذهن کې راوستی شئ صرف او صرف رڼا، دغه پوره ده. ځکه چې د دې چې کوم بنیادي صفتونه دي د ټول الکترومagnetic waves، کو هغه ایکس ریز دي، کو ګیما ریز دي، کو مایکرو ویوز دي، کو ریډیو ویوز دي، او کو د رڼا ویوز دي، کوم چې رڼا ده، نو د ټولو بنیادي صفتونه یو دي. زما مطلب دا دی د ټولو په شا باندې یو ماډل دی، یوه تیوري ده. نو هغه تیوري کومه ده، د هغې باندې خبرې کوو. نو په تیر ویډیو کې تاسو سره ما ډسکشن وکړو په میکسویلز ایکویشن باندې، او میکسویل چې کوم دی هغه یو څو لاز د الکتریسيټي او میګنیټیزم، څلور لاز صفا را صفا کړه او څه کریکشن یې پکې وکړو، او بیا په دې شکل کې ولیکل. په دې باندې موږ بحث کړیو. نو دا لومبۍ چې کوم دا ګاوس لا ده، دا دویمه چې کوم دا په دې کې دلته ما تاسو سره لږونته اگزام په شان یا کویس په شان کار کړی دی، چې تاسو دې کې ما خالی ځایونه پرېښي چې تاسو یې فیل کړئ. نو تاسو ویډیو بندولی شئ، دا ځایونه پکې پوره کړئ، تاسو ته بدولی شي میکسویلز ایکویشنز کې هغه کوم څیزونه دي په دې خالی ځایونو کې. نو زه به دلته فیل کړم. دا د ای فیلډ، الکتریک فیلډ، دا ګاوس لا ده. دا دویمه چې کوم ده، دا د دې نوم نشته دی، خو دا موږ ته دا وایي چې میګنیټیک فیلډ لاینز همیشه په هغې کې سرکولیشن موجودي، په هغې کې یو تاویدل موجودي، یعنی دا هغه میګنیټیک فیلډ لاینز چې کوم دي نو همیشه کلوز لوپس جوړوي، ګړدی. په دې ځای کې ما سره راځي بی فیلډ، دا امپیرز لا وه چې میکسویلز پکې کریکشن وکړو، او بیا دلته پکې چې دلته بی فیلډ دی نو دلته ای فیلډ دی. خیال هم دی په دې طریقه تاسو یاد ساتلی شئ. په دې لا کې دلته ما ډاټ نه ای راځي الکتریک فیلډ، او بیا چې دلته ای فیلډ شو نو دلته به بی فیلډ شي. سمه ده؟ نو دا امپیر لا ده، او دا بیا فیرډیز لا وه. نو دا څلور میکسویلز ایکویشنز دي. دا ایکویشنز مونږ ته دا وایي چې الکتریک او میګنیټیک فیلډز چې کوم دي دا یو بل پورې هم تړلي دي، یعنې په دې ایکویشن کې دي یو بل پورې تړلي دي، پس یو بل سره څه رشته شته، او په دې ایکویشن کې یو بل سره تړلي، یو بل سره څه رشته شته، یعنې د یو د بدلون سره بل پیدا کېدی شي. خیال هم دی. او په دې ایکویشنز کې دا موږ ته پته ده چې کرنټ چې کوم دی هغه د میګنیټیک فیلډ د جوړېدو سبب کېدی شي. په دې لومبي ایکویشن کې موږ ته ده چې الکتریک چارجز چې کوم دي هغه د الکتریک فیلډ د جوړېدو سبب کېدی شي. او دا دویم ایکویشن چې کوم دی نو دا موږ ته صرف دا ښیي چې د میګنیټیک فیلډ سورسز چې کوم دي هغه نور څه نه دي بغیر د الکتریک کرنټ نه، او پاسبلی ممکنه ده چې الکتریک فیلډ نه هم میګنیټیک فیلډ پیدا کیږي، خو د میګنیټیک فیلډ خپل سورسز داسې نشته چې هغې ته موږ وایو چې دا میګنیټیک چارجز دي. نو دا لا موږ ته دا وایي. دا څلور میکسویلز ایکویشن دي. دې ته تاسو دا ویلی شئ چې دا د الکتریسيټي او میګنیټیزم فندامنټل بنیادي لاز دي، لاز اف نیچر دي. دا څومره یونیورس ایکسپلین کوي. په یونیورس کې څومره ډېرې پیښې کیږي چې په هغې کې الکتریسيټي او میګنیټیزم انوالو دی. نو که تاسو وګورئ نو ډېرې څیزونه دي. لاول خو زموږ په کور کې بجلي ده، دغه خو یو خبره ده. په تارونو کې بجلي راځي، بلپونه بلیږي، زموږ هیټر بلیږي، زموږ نور د هر ورځ ځني ژوند کارونه ورباندې کیږي. خو د هغې نه علاوه کوم تاسو وګورئ نو څیزونه چې کوم دي زموږ په کور کې کورسۍ شوه، میش شوه، زموږ وجود شو، کاڼی شو، بوټی شو، دا سالډ دي،
کلک وجودونه دي په دې کې د الکتریسيټي او میګنیټیزم ډیر لوی لاس دی ځکه چې دا سيزونه د اټمز نه جوړ دي اټمز د الکترونز او پروټونز نه جوړ دي الکترونز او پروټونز یو بل پورې تړلي دي په اټم کې د الکتریک او میګنیټیک فورسز په وجه باندې نو تاسو ویلې شو چې د یونیورس یو غټه حصہ چې کوم دا یو ډیر لوی حصہ هغه په الکتریسيټي او میګنیټیزم پورې اړه لري او بیا د حیرانتیا خبره ده او د مزه خبره ده چې هغه ټول پیښې چې کوم دي یعنی کرسي یو سالډ ابجیکټ دا یو پیښه ده د دې زیاتره ایکسپلینیشن موږ په دې کولای شو چې الکتریکل فورسز یا میګنیټیک فورسز دا یو ځای ساتي نور فورسز هم شته خو یو غټ پارت ایکسپلین کیدی شي په اسمان کې چې تندر او برېښنا کیږي دا یو پیښه ده دا غي ایکسپلینیشن موږ په دې څلور لاس باندې کولای شو زموږ بلب چې بلیږي دا غي ایکسپلینیشن موږ په دې څلور لاس باندې کولای شو نو هر پیښه که تاسو راواخلئ چې په کې الکتریسيټي او میګنیټیزم ککړي په کې دا غي لاسونه ککړي نو هغه موږ په دې څلور لاس باندې ایکسپلین کولای شو او لاس سمپل دی ښه ځکه چې مخکې جو الکترومګنیټک ویوز ته موږ په رڼا باندې فوکس وکړو اوس نو زه تاسو ته دا وارننګ درکوم چې په دې لیکچر کې یا په دې پریزنټیشن کې زه به ډېر ټیکنیکل ډیټیلز ته نه ځم زه صرف سرسری تاسو ته وایم چې الکترومګنیټک ویوز وایي څه ده او د دې د ای او بی فیلډ سپیسیفیکلی د دې سره څه تعلق دی نو کله چې ماکسویل دا ایکویشنز ولیکل کوم چې تاسو ته ما وښودلو نو هغه د خپل ځان نه یو ډیره اهم پوښتنه وکړه دا پوښتنه ډیره اهم و چې هغه وکړه هغه دا ویلي چې کوم یو ریجن ته لاړ شو د سپیس او الته موږ سره الکتریک چارجز نشته فری سپیس چې وته وي ویکیوم ته او نه د بجلی تارونه شته کرنټ سم نشته نو دا ایکویشنز چې کوم دي دا به د ښکاری چې ای او بی فیلډ یو پر پورې تړلي دي یعنی د جی په منځ کې چوکا پوکا ده نو هغه وایي چې یاره داسې ای او بی کې دی شي چې د ماکسویلز ایکویشن سره ډډه لګي خو د کیو د کرنٹ الکتریک چارج او کرنٹ نه آزاد وي یعنی الکتریک چارج او کرنٹ به پیدا کړي دغه ای او بی خو بیا د هغې نه آزاد شوي او په هغې پورې اړه نه لري او په خپل ځان مینټین ساتي یعنی نه مړه کېږي ای او بی یو بل پیدا کوي نو هغه ویل چې راځي چې د ایکویشنز ولیکو په ویکیوم کې په فری سپیس کې دا ایکویشنز ماکسویل ایکویشنز هغه په فری سپیس کې ولیکل په ویکیوم کې چې څه ورته موږ وایو چې هلته نه اټمز شته نه مالیکیولز شته هیڅ سالډ ابجیکټ او یا میټیریل ابجیکټ نشته ځکه چې میټیریل ابجیکټ کې به الکترونز یا پروټونز یا موږ نه غواړو چې چارجز موجود وي نو فری سپیس کې نو په فری سپیس کې چې ته دا ولیکې نو په چارجز الکتریک چارجز چې کوم دي په گاوس لا کې هغه به زیرو شي دا دویم ایکویشن خو همدغسې دی په هر ځای کې دا دریم ایکویشن کې به د کرنٹ ټرم زیرو شي او هغه څلورم ایکویشن همدغسې پاتې شو نو بیا دا خو ایکویشنز دي د لاز اف فزیکس دي آیا دی یو د یو پیښې نمایندګي کوي که نه کوي په فری سپیس کې په فری سپیس کې داسې یو پیښه کیدی شي چې د هغې لپاره دا ایکویشنز صحیح داسې وګڼئ چې دا یو څلور شټونه دي آیا موږ سره داسې ای او بی کیدی شي چې هغه د څلور شټونه پوره کوي په عام ژوند کې خو موږ ته تته دا پوره کوي چې کله موږ سره الکتریک چارجز او الکتریک کرنٹ ان الکتریک چارجز الکتریک فیلډ پیدا کوي او هغې سره موږ ته گاوس لا پته ده چې پکار ده چې خو موږ دا تپوس کوو چې آیا داسې ای او بی کیدی شي چې هغې په فری سپیس کې د الکتریک چارجز او الکتریک کرنٹ نه بغیر یو بل ژوندی ساتلی شي داسې به ووایو نو جواب د دې په آو کې راغی ماکسویل یو داسې ای او بی پیدا کړه چې هغه د دې ایکویشن سره ډډه لګوي دا شټونه پوره کوي خو د کلکولیشنز نه پس هغه دا وویلی چې دا هر ای او بی نشي کېدی هغه ای او بی چې هغه د الکتریک چارجز او د الکتریک کرنټس نه آزاد وي او په خپله یو بل سره چوکه پوکه کوي او دا څلور شټونه پوره کوي هغه ای او بی باندې به داسې وي چې دا لاندینی صفتونه به لري لومبی ای او بی به ویو جوړوي
ای او بی اسې نشي کېناسته، دوی به د چپو په شکل کې دوی به چپې جوړي، ویوز به جوړي، یعنی فلکچویشنز به پکې، ای به بدلیږي او بی به بدلیږي او د ویوز په شکل کې به بدلیږي. دویم دا چې ای او بی به یو بل ته پرپینډیکولر وي، یعنی که ای په بره باندې د مثال په توګه، نو بی په بره ښکته نشي کېدی، بی ای ته پیرلل یا بی به همیشه ای ته پرپینډیکولري، یعنی په داسې شکل کې دی شي یا په بل شکل کې بی دننه او بار کې دی شي، بی ګس لاستم کې دی شي، خو بی چې کوم دی نه په ښکته او بره نشي کېدی، کو ای چې کوم دی نه په بره، نو ای او بی به یو بل ته پرپینډیکولري، دا دویم صفت شو. اول دی به چپې جوړي، دی به یو بل ته پرپینډیکولر وي. دریم دا چې ای او بی به دواړه د ویو د تګ اړخ ته هم پرپینډیکولر وي. د مثال په توګه د ویو دا چپې مونږ ویل چې دی به چپې جوړي او چپې په ځای نه وي ولاړې، چپې به رواني د دې دا چپې، نو دا چپې چې کو ګس لاس ښي لاس ته رواني، مثال په پورته دا ویو دی روان دی په دې ډایرکشن دی ویلاسټي ده او ای په بره باندې، نو ای به پرپینډیکولري ده د ویو دی ډایرکشن ته او بی به بیا ای ته پرپینډیکولري او وی ته به پرپینډیکولري، یعنی د ویو ویلاسټي ای او بی دا درې واړه به خپلو کې پرپینډیکولري. دا یو بل شرط د میکسویلز اکویشن نه راووته. درېمه څلورمه خبره دا ده چې د ای میګنیچیوډ، د ای فیلډ میګنیچیوډ چې کوم دی، کوم چې په نیوټن پر کولم کې کچ کوو، او د بی فیلډ میګنیچیوډ چې کوم دی، کوم چې موږ په ټیسلا کې کچ کوو، دا دواړه به یو بل سره تړلي د سپیډ اپ لایټ باندې، د رڼا په سپیډ باندې، کوم چې 1,80,000 میله په یو غنټه کې دی، په یو سکند کې یو سی چې کوم دی داسې به ولیکو 3 to 10⁸ میټر پر سیکنډ. نو د ای فیلډ میګنیچیوډ او د بی فیلډ میګنیچیوډ به یو بل سره دغسې تړلي. که یو ای فیلډ دی او یو بی فیلډ دی د سکرین نه بار او دننه وګڼه چې یو بل ته پرپینډیکولر دی، نو دا ویو چې کوم دی د به په داسې ډایرکشن کې دی به ویو جوړي، مطلب دا دی چې دا ای فیلډ به وخت تېرېدو سره کمیږي او مخکې وروسته تلو سره به هم کمیږي، او دا بی فیلډ چې کوم دی دا به هم وخت تېرېدو سره کمیږي، زیاتیږي، نو دی به یو قسمه ویو جوړي. او دا ویو به داسې چې د ډایرکشن چې کوم دی د تلو، کوم چې د سپیډ اپ لایټ دی، دا ویو به د رڼا په سپیډ سره ځي، کوم چې 3,10⁸ میټره په یو سکند کې. ای او بی به خپلو کې پرپینډیکولري او دواړه به بیا په شریکه د ویو د تک چې کوم ډایرکشن دی هغې ته به هم پرپینډیکولري. بله خبره دا راووته چې د ویلاسټي د ډایرکشن چې کوم دی دی خو ښي لاس ته هم کیدی شي، که ای په بره باندې او بی د سکرین نه بار پلوي، نو ای او بی یو بل ته پرپینډیکولر دي. نو سی د ویلاسټي ډایرکشن چې کوم دی نو هغه ګس لاس ته هم کیدی شي او ښي لاس ته هم کیدی شي. په دې تصویر کې ما ښي لاس ته اخیستی دی، خو دا خو ګس لاس ته هم تلی شي که نه، دا هم پرپینډیکولر دی ای او بی دواړو ده. نو د میکسویل اکویشن نه یوه نتیجه دا هم راوځي چې دا ویو په هر ډایرکشن کې دواړو ډایرکشن کې نشي تللی، دی به صرف او صرف ښي لاس ته ځي. او دا شرط دا دی چې کله موږ د ای او د بی کراس پروډکټ واخلو، ای دا به خامخا پیرللی د ویو ویلاسټي پلو. که تاسو خپلې د ښي لاس ګوتې د ای په ډایرکشن کې بره ونیسئ او ستاسو تلی چې کوم دی د هغه مخ د بی د فیلډ په ډایرکشن کې کوم چې د سکرین نه بار دی، یعنی تلی هم د سکرین نه بار پلو ګوري، نو ستاسو کټه ګوته به ښي لاس ته او دغه په دغه ډایرکشن کې ویو تلی شي. نو په دې کې موږ یو ویو ښودلی دی، الکترومیګنیټک ویو به داسې ښکاري. دا یو ویو دی، یعنی ای او بی فیلډ چې کوم دی هغه یو ویو جوړوي. نو ای کو په بره او ښکته باندې دې ته پلین ویو وایي، په بره او ښکته باندې په وای ډایرکشن کې کوم چې ما دلته ښودلی دی، په بره هم کیدی شي په ښکته هم کیدی شي.
نو بی دا ویو مونږ سره په ایکس ډایرکشن کې تلی شي که چېرې بی چې کوم دی نو هغه د زد په ډایرکشن کې خیالم دی نو دا الکتریک فیلډ یو قسمه ویو جوړي یو قسمه دوه ویوز دي مونږ سره او ورسره میګنیټیک فیلډ هم یو ویو جوړي نو په دې لیکچر کې یا په دې پریزنټیشن کې تاسو ته ما دا صرف سرسری خبرې کولې چې الکترومagnetic ویوز وایسته د دې سرچینه څه ده یعنی د کم ماډل نه یا د کم تیوري نه راوځي نو هغه موږ وایو چې دا د میکسویل اکویشن نه راوځي میکسویل کم تاسو کړو هغه دا تاسو کړو چې دا د سی ای او بی موږ سره کې دی شي چې هغه د الکتریک چارج او الکتریک کرنٹ نه آزاد شي او بیا هم ژوندۍ پاتې کیږي نو نتیجه دا شو چې او ای او بی ژوندۍ پاتې کیدی شي خو که دا شرطونه پوره کړي میکسویل اکویشن نو د دې شرطونو اسانه خلاصه دلته ما لیکلې چې دا په باغی باندې شرطونه چې ای او بی به یو بل ته دی به ویو جوړي دی به یو بل ته پرپینډیکولري دی به د ویو چې کوم د ویلاسټي ډایرکشن د هغې ته هم پرپینډیکولري او ای او بی به چې کوم دی نو دواړو کې خپلو کې تړلي سپیډ اپ لایټ باندې په روان لیکچر کې یا پریزنټیشن کې زه به بیا تاسو سره په دې باندې بحث وکړم ټیکنیکل بحث چې څنګه دا څلور شرطونه دا قسمه ای او بی دا څلور شرطونه پوره کوي